ګوري په دې کورس کې زمونږ ټول ټارګټ دا دی، هدف دا دی چې موږ دغه Airbnb بزنس شروع کو، لیکن کمترین وخت په خپل مصرف کو، ځکه ټول نه مهم ستا وخت دی. که ته په دې بزنس کې لګیا یې نو ته نشي کولی چې بل کار شروع کړې. زه به تاسو دا کورس مربوط هم نه دی، خو سټراټیجي به تاسو خپله وښیم. زه چې کله هم یو تجارت کوم هرګز پکې 100% خپل ځان نه داخلوم. زه سرمایه د یو کس نه راخلم، ځکه نظریه زما ښه وي. زه په دې فکر یم چې خپل نظریات باندې خپلې پیسې مصرف نه کړم، ځکه که زما نظریه دومره ښه نه ده چې یو بل کس پکې پیسې نه مصرفوي نو بیا نظریه ښه نه ده. زه پیسې د چا نه راواخلم، د اپریشن دپاره بل کس راخلم چې هغه یې مخکې ویسي. صحیح دی، دلته زه سړي سره 50% شریک یم، لیکن اپریشن دپاره زه باید دېرش هغه ته ورکړم، سمه ده، یا ورته 25 ورکړم. زه فقط 25% ماته پاتې کېږي، لیکن ما 100% ټایم پاتې شو. که کوم ځای کې ټیکنالوژي استفاده بیا ټیکنالوژي استفاده کوي، نو ټایم ډیر مهم دی ورونو. یعنې په انګلیسي کې وینا ده ټایم از ایسنس اف ایوریثینګ، چې تاسو سره وخت شته دی هر څه لري، که وخت نه لري هیڅ نه لري. نو زه تاسو 2 سافټویر ښکاره کوم، یو هوسټ ویز ده، یو ګیسټي ده، چې د باندې تاسو هر څه اټومیټ کولی شئ. په دې سافټویر کې زه تاسو راځم بحث کوم. زه به ګیسټ ته بحث کوم. ګیسټي واقعا ښه سافټویر دی، سمه ده. په دې کې تاسو کولی شئ میسجونه اټومیټ کړئ، چې د موبایل ته میسج لاړ شي، دا میسج اټومیټیک موبایل ته ولېږه، واتساپ ته تللی شي، Airbnb ته تللی شي، ایمیل سروس لکه میلچیم آینده دپاره ساتلی شي چې ویلکم ایمیل ته ولېږي، ګډ بای ایمیل ته ولېږي، اس ام اسونو ته ولېږي. یعنې دا سره ته وایم چې مکمل اکاونټینګ، ملټي کلنډر، دغه ډېر زیات دي، انالیټکس، اټومیشن ټولز، چینل منیجر، هر څه پکې شته دی. زه ځکه تاسو سپیسیفیک کیس نه ښیم، ځکه چې فرق کوي چې هر کس د ګیسټي بل رقم استفاده کوي. نو که تاسو کوم اپشن لرئ نو کولی شئ دا مکمل استفاده کوي. ملټي کلنډر مطلب څه دی؟ چې کولی شئ چې مثلا د Airbnb، Booking.com، ایکسپیریا، نور کوم پلیټفارم ټول یو ځای کې واچوئ او هغه اټومیټیک یو بل سره چې هلته بوکینګ کېږي دلته ثبت شي. ته راځئ ګیسټ استفاده کوې، پیسې دلته کتلی څونه پیسې جوړ کړي تا، دا ته کتلی شي مثلا چې څونه کسان دي بوک شوي دي، کوم اتاقونه دي بوک نه دي، کوم کورونه باید بوک شي، کوم کورونه کوم ځای کې بوک دي، او کس زنګ ته وهي ته ډایرکټ دلته سرچ کړئ. اصل کې دا مکمل هوټل منیجمنټ دی، یعنې دا غیر هوټلونو دپاره دی، خو موږ یې Airbnb ته هم استفاده کولی شو. هیڅ کوم بدون CRM دی، یونیفاید انباکس دی، څوک ته په Airbnb کې میسج کوي دلته راځي، Booking.com میسج دلته راځي. نو ګیسټي واقعا ډېر ښه دی، ملټي کلنډر دی، پیمنټ سلوشن د کې مثلا سټرایپ، پیپال، ټول اپشنونه پکې شته دی، ډایرکټ پیمنټ ګیټ وی پکې هم شته دی. نو تاسو کولی دا استفاده کوئ، او ډیر ارزان هم دی چې شاته دونه قیمت هم نه دی. مربوط کې ته په کوم ملک کې په ډیر په ارزانه په اسانه استفاده کولی شي. حتی ایمیل ته وکړه چې دا پیسې زیاتې دونه نشم ورکولی. نو ګیسټي باید تاسو استفاده کوئ. دا یو زما واقعا یو ښه مشوره تاسو ته، که هوټل لري که بیخي هوټل نه لري دا استفاده کوه.